دا چاریکار ښاروالۍ له لوري د 120 میلیونو افغانیو په ارزښت 4 پراختیایي پروژې پلې او ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. د ښاروالۍ د تنظیف ریاست نوې ودانۍ، همدارنګه د میوې نوی او لوی مارکیټ هم په دغه 4 پروژو کې شامل دي چې په نوې او عصري بڼه جوړ شوي دي. د ښاروالۍ د خوا 4 پروژې افتتاح شوې او بهره بردارۍ ته وسپارل شوې چې عبارت د دغو نه یوه پروژه د تعمیر د تنظیف ده او یو د ګلغونډۍ دریم منزل دی او دریم منزل د ښاروالۍ دی او د سبزۍ دپاره یو مارکیټ دی چې په ډېر عصري او په ښه امکاناتو باندې پوښلی تعمیر دغه دپاره جوړ شو. دا چې د پروان ولایت ډیری اوسیدونکي په کرنه او مالدارۍ بوخت دي، نو دغه نوی مارکیټ چې سړې خونې هم لري د میوو او سبزیجاتو په خرڅلاو او ساتنه کې به د کروندګرو او باغدارانو لپاره ښې اقتصادي لاسته راوړنې ولري. پروژه مارکت میوه و ترکاری ښاروالۍ شهر چاریکار با داشتن 68 باب دکان، 26 باب مسافرخانه، 2 باب سردخانه، 1 باب هتل در 2 طبقه تشناب‌های عصری و 1 باب مسجد شریف واقع در ناحیه دوم شهر چاریکار با هزینه 33 میلیون و 120 هزار افغانی به حمایت مالی ښاروالۍ چاریکار از سوی شرکت ساختمانی تمدن عصر تطبیق گردیده است. د پروان ولایت مسؤلینو د دغه پراختیایي پروژو د پرانیستلو په مراسمو کې ژمنه وکړه چې د چاریکار ښار د ښکلا او سمسورتیا په برخه کې به نور هم غوره پلانونه پلي کړي. امنیت، آرامش در یک منطقه اساس و بنیاد همه ترقی ها است، همه پیشرفته ها هست. تمام پیشرفته ها و ترقی ها اینها با امنیت استوارند. این پروژه هایی را که شما امروز میبینید در اینجا افتتاح می شود، این الحمدلله یک دستاورد بزرگ برای این ملت است. تقریبا 6 پروژه است و در این پروژه الحمدلله نظم شهر برابر می شود، مردم نان پیدا میکنه. این یک دستاورد بزرگی است. پروژه هایی که امروز افتتاح می شود، پروژه مارکت ترکاری که انشاءالله مشکلات تجارهای ترکاری ما را خواهد حل کرد، کارهای از با تنظیم خواهد شد، بیر و بار به تنظیمی که در ولایت سوخ کنټرول خواهد شد. دا یادونه وړ ده چې د هیواد د اقتصادي پیاوړتیا او پراختیایي پروژو د پلي کولو په برخه کې سرپرست حکومت د هیواد په مرکز او ولایتونو کې بیلابیل پروګرامونه پیل کړي دي.